السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران دوستانو، زما خبرې د کرکټ سیالۍ په خاطر دي. د بیټ او بالینګ لپاره نه دی چې څوک ښه بیټینګ کوي څوک خراب بیټینګ کوي. زما خبرې یو څو برخو کې دي. د بیټ او بالینګ نه مکمل جدا دي. څو برخو کې دي. اول دا چې د کرکټ پیل لپاره څوک راغلي دي. که ماشخاص د کرکټ پیل لپاره راغلي دي. د سیالۍ افتتاح څه شي باندې کیږي. د سیالۍ اول افتتاح څه شي کیږي او په دې میدان کې څه روان دي. اصلي هدف دا چې د میدان کې څه روان دي د بیټ او بالینګ نه علاوه. راځئ وګورو چې اول د سیالۍ ته څوک راغلي دي. دا په ګډه ګورو. ګرانو ورونو، تاسو ګورئ چې د سیالۍ افتتاح لپاره پیل لپاره خپل رئیس جمهور دی، لومړی معاون دی امرالله صالح، ورسره مسلم یار دی، خوشحال سادات هم پکې ښکاري او نور دولتي چارواکي سیاسي اشخاص راغلي دي چې سیالۍ نږدې نه وګوري او د افتتاح لپاره. راځئ وګورو چې د سیالۍ اصلي د افتتاح په څه شي روانه ده. افتتاح په څه شي کېږي. راځئ دا وګورو سره. سبح اسم ربك الأعلى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. تاسو کده چې سیالۍ پیل په قرآن عظیم الشان وشو. دا د سیالۍ افتتاحي پیل و. راځئ په دې میدان کې څه روان دي نور دا وګورو. راځئ برنامې قربان راوغواړو. دوستانو هیله کوو چې تشویق یې کړئ. خپلواک دریځ او مستا سنگر نیازی. دوستانو تشویق یې کړئ. هم لرو او ښکلې سندرې هم لرو او اوس هم ستاسو د چکچکو سره یو ځای د زړونو ملکې آریانا سعید ته بلنه ورکوم چې راشي او ښکلې سندرې تاسو ته ووایي. تاسې خپله وینئ دغه حالات دی چې ډمه په سټیج باندې ګډېږي. نور ځوانان او پیغلو ته چچکې وایي. ماشومان هم راوړي دي. دا د پښتنو معاشره ده او پښتانه په داسې حالات کې ژوند کوي چې کینی به وي موږ ځیږ پښتانه یو. موږ پلار نیکه پښتون دی. زموږ قوم داسې دی او پکې ګډۍ ډمې راوړي ډمې. د دولت په سطحه دغه کارونه کېږي. ډمې ګډېږي سټیج په سر. خلک ځوانان پیغلو ورته نه چچکې وهي. بیا دعوه کوي چې اطرافو کې ولایتونو کې خلک ماشومان ګډوي، زنګونه ورته تړي، پیغلې ګډوي، زیاتې ورسره کېږي. ته زیاتې کې ټوله دنیا ګوري. هغه زیاتې کوي دیوال تر شا. ته زیات مجرم کېږي که هغه مجرم کېږي چې د ملک دونه لوی لوی مقامات ورته ناست دي. پیغلې ورته ګډېږي، رقص کوي او سندرې وایي، ډمتوب کوي او نور پیغلې ځوانانو ته چیچکې وهي. نو هغې نه خو ته زیات مجرم یې. هغه پټ کې تېغ ښکاره کې. هغې نه
څلور دیوالو شاته وي تا ټوله دنیا پې خبره ده ټوله دنیا ګوري ته دا کار کوي نو د کوم محفل افتتاحیه چې په قرآن کې او پکې ډمتوب نور به پکې څه ووایو تاسو خپله ګورئ دا حالات دا د مسلمانانو معاشره ده پښتنو زیږ پښتنو معاشره ده دې کې زما یو څو پیغامه دي دولت خو دا حل دی نو دولت نه به زیاتې او کمی پکې ډېر دی چې دې شیانو ته توجه نه کوي اصلي چې هدف زمون اسلام دین دی هغې کې شاته پاتې یو کوم چې غیر اسلامي کارونه دي هغه کې همونه مخکې رواناستو دولت په ځان باندې دا شیان نه تطبیق کوي خپله دا کارونه کوي نو بل چا نه ګیله نشي کوي اول په ځان تطبیق کا بیا په عوام تطبیق کا خپله ډمتوب کې خپله ډمې ګډې نور باندې بیا ته څنګه تطبیق کوي او بل پیغام کرکټ بورډ ادارې ته دی ځان ته زیږ پښتانه وایي د پښتو شمله دې وهلې ده پښتو کې پګړۍ دې والې ده او شاته ورنه هغه بې غیرتوب کارونه کې چې تا نه زه بل پس بې غیرت نه ګورم خبرې مې که ترخې دي حقیقت دی د تا نه بل زه د وستوب او بې غیرتوب چا کې نه ګورم چې پردۍ پیغلې راوړې سټیج سر ته جګې ناوې ترې جوړی او خلکو ته یې مخکې کې تجارت پې کې او دا زمینه دې مساعده کړې ده چې دی راشي داسې په نامنظمه لباس کې داسې تاسو مخې ته تاوې راتاوې شي او تاسو خپل پې پیسې وګټئ او خپله تجارت مخکې ویسئ الله ته تک دی الله ته به درېږي دې پوښتنه به نه کېږي چې دې کې لوی لاس تاسو دی د زه خو 10-20% دا ښځې ملامتوم نور 90-80% تاسو خپله کرکټ بورډ ملامت دی چې دا زمینه مساعده کړې ده فحشا ته چې پیغلې راوړئ پردۍ لوڼې پردۍ لورګانې راوړئ مخه کې ودروئ عزت یې لیلام کوي ناموس یې لیلام کوي ته خپل خور راوله خپل لور راوله داسې ناوې ترې جوړه کړه سټیج سر ته یې جګه کړه یو نامحرم هم ورسره ودروه بیا به درته معلومه شي چې غیرت څه ته وایي او خپل خور او خپل لور نه راولي ځکه هغه عزت ګڼي دا عزت نه ګڼي چې دا بل افغان دې ته عزت په سترګه نه ګوري دا پوښتنه به ورنه حتما کېږي لوی تجارت دې روان کړی دی الله به دا تجارت له منځه یوسي بل پیغام زما ځوانانو ته دی ځوانانو دغه تاسو غلطه مفکوره ده چې کوم مفکورې باندې روان یاستئ مفکورې هم سمې کوي هر څه به بدل شي مفکورې هم ډېرې د غرب مفکورو ته تللي دي د غرب تاثیر لاندې راغلي یاستئ فکرونه هم ډېر بدل شوي دي ځان ته زیږ پښتانه وایي او کارونه د ډمانو د غیر اخلاقي کارونه کوي چې پښتو مسله راشي منځ کې به زموږ پښتانه یو پلار نیکه پښتون دی دا زموږ شمله ده او دا زموږ غیرت دی دلته تاسو غیرت معلومیږي دې نه خو زه بل غټه بې غیرتي تاسو کې نه ګورم خوښه د خوشحالۍ که خفه کېږي چې پردۍ نجونو ته چاچکې وهي پردۍ نجونې تشویقی سټیج په سر ډمو ته چاچکې وهي دا خو ستا غټه بې غیرتي ده دا خو ځوانتوب نه دی دا خو ډېر د وستوب دی او ځان ته په دې کارو باندې پښتو نه مه وایه چې ته پښتو کې او بل پیغام مې د هغه ځوان ته دی چې د سټیج په سر درېږي او د خلکو سره د خبریالتوب مخکې وړي خبریالي نو دا ستا ډېر غټ بې غیرتوب دی ته خپل خور راوړې دلته امکان نه لري چې راوړې او د پردۍ لورګانو سره ولاړې او بې عزته کې عزت دې ورته اعلان کړی دی که تا کې لږ زر هم د پښتو د اسلام غیرت وی نو تا به دا کار نه کو تا به داسې مراسمو کې هېڅکله اشتراک نه کوو نه به دې ونډه اخیستله چې یو خواته د بل خواته د پیغلې نجونې ولاړې وي ناوې په شان ځان جوړ کړی دی آرایشګاه کې په فیشنتون کې دا زمینه ورته دا تاسو مساعده کړې ده دا کرکټ بورډ مساعده کړې ده عزتونه مو ورته لیلام کړ او بل پیغام همدغه پیغلو ته دی چې خپل عزتونه په دې شانو مه لیلام کوئ د هغه عزت خرڅوونکي خلک دي چې ستاسو په عزت باندې پیسې ګټي باقاعده ته به ځان خبره نه اوسېږي باقاعده ستا په نوم
ستا په سر ستا باندې اکاونټ جوړ دی او ستا په سر پیسې ډالر اخلي او تا داسې استفاده کوي، ستا عزت خپلندې کوي، ستا عزت خاورې، پلار عزت دې خاورې، قوم عزت دې خاورې. با افتخار هم درته غږ کې نیازي، ټول نیازي قوم ته توهین دی، ټول نیازي قوم ته بدنامي ده چې تا باندې نیازي قوم نوم یږدي، چې نوم درته الي بیا قوم دې کې نیازي. دا لویه بدنامي نیازي ته ده. نیازیان زه پېژنم، هغه داسې نه دي، ما ورسره وخت تېر کړی او ښه باعزته دي. تا استفاده کوي، ته یې همدې کار لپاره تربیه کړې، تا باندې ډالر یې اخلي او تا ته یو محدوده روپۍ درکوي او 100 روپۍ او ستا عزت یې لیلام کو، تا باندې په لکو ډالر ګټي. او هغه نجونې چې په سټیج په سر ناست دي، تاسو هغه بې عزته حجاب کې ناست یاستئ، په هغه بې عزته لباس کې دی چې عکسونه میډیا ته وتي دي، همداسې جامې دي چې تاسو بدن پکې ښکاري. دا لویه بې عزتي د خپل اسلام یو دایره ده، دې دایرې نه که یو قدم اخوا کېدې نو ستا بې عزتي ده، که هغه نر دی که ښځه ده. اسلام دایرې نه چې اخوا شو بې عزتي ده، او دا تاسو د اسلام دایرې نه خارج یاستئ. کوم بې عزتي چې په دې ماحول کې تاسو کوئ، ستاسو ده، زه خو بل چا نه وینم، دا خو ستاسو حقوق نه دي، دا ستاسو بې عزتوب دی. تاسو خپلې جامو ته وګورئ، تاسو د خپل فیسبوک صفحې واضح کې وی ګورئ، تاسو په کوم شکل کې ناست یاستئ، دلته خپل بدن ته وګورئ، عکسونه وتي دي، فیسبوک صفحو ته وتي دي، په کوم شکل کې تاسو ناست یاستئ، داخل د بدن هم ښکاري. دا اسلام شو. ته قوم لرې، ته پلار لرې، ته ورور لرې، هغې عزت دې خاورې کو، خپل عزت دې خو خاورې دی، خپل عزت دې خو چی پاتې دی، جامو کې دې تنه ښکاري، دا عزت شو. خپل عزت خیال وساتئ، اسلام دایره کې شي، ځان اسلام دایرې ته راوړئ. الله توبه قبلونکی دی. دا بې عزتي دی ستاسو، دا عزت نه دی. لوی مقام لري تاسو، که خپل مقام وپېژنئ، د ورځې به 12 ساعته الله ته په سجده کې پرتې اوسېږي، خو تاسو خپل مقام نه پېژنئ، تاسو د ذلت د بې عزتي ژوند خوښ کړی دی، او که دا حل روئ نور هم به بې عزته کېږئ. چا چې دا کارونه کړي دي، بې استفاده شوي دي، بې عزته شوي دي، بیا لرې ګزار شوي دي، ستاسو ځای نور راغلي دي. بیا خپل عزت خیال وساتئ، خپل د قوم خیال وساتئ، خپل د اسلام خیال وساتئ. بل پیغام مې د مور پلارانو ته دی چې خپل لورګانې خپل زامن کنټرول کړي، دغه ډومتوب دغه شیانو ته مه پرې. تاسو کرکټ نه هېڅوک نه منع کوي، کرکټ نه هېڅوک منع نه دي، او هغه دایره کې وکړي چې د اسلام ته پکې تاوان نه وي. اسلام ته په څه تاوان؟ اسلام یو کشتۍ ده، نوح علیه السلام کشتۍ غوندې شکل، که څوک پکې داخل شي نجات دی، او که څوک پکې نه داخلېږي نو هغوی تباه دي او غرقېږي، روان دي. نو ځان کوشش وکړئ اسلام دایرې ته داخل کړئ، خپل اولادونه کنټرول کړئ، خپل لورګانې کنټرول کړئ، خپل لورګانې په د فیسبوک صفحه وګورئ چې په څه حال کې د تلویزیون کې ناستې دي، د شبکو کې معلومیږي، د سټیجو باندې درېږي، او د چوکیګانو ناستې دي چې په لباس کې بې لباسه ښکاري. او یو پیغام اخیری کې د قاري صاحبانو ته، قرآن دونه سپک مه ګڼئ. قرآن دونه سپک نه دی چې دمخانو کې تاسو قرآن تلاوت کوئ، په دمتوب محفل کې مو قرآن تلاوت کوئ. لږ فکر وکړئ، 100 روپۍ که درکوي که نه درکوي نه پوهېږم، هغه به تاسو ته میلاویږي، خو اکثره ځایو کې پیسې ورکوي، قاري صاحبانو ته پیسې ورکوي، په دې پیسو یې نازي. خو دا قرآن دونه سپک مه ګڼئ، په داسې ځایو کې قرآن مه وایئ. قرآن دونه سپک کتاب نه دی، قرآن ډېر لوی کتاب دی. او خپل هغه ماشوم هم دا وویلی چې د سورت الحشر آیاتونه یې وویلی چې الله پاک وایي که دا قرآن ما په غر باندې نازل کړی وای نو غرونه به دړې وړې شي. نو موږ انسانانو ته الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه ورته لیږلی دی، نو موږ ترې ناخبره یو، موږ قرآن سټیجو ته ساتلی دی او نور محفلو ته ساتلی دی، نور عمل پرې نشته دی. د قرآن دونه توهین مه کوئ، دا توهین دی چې داسې محفلو کې
قرآن تلاوت کوي او شاته داسې کارونه کیږي چې هغه هیڅ د اسلام په 100 کیلومترۍ کې هم نه داخليږي. نو دا څو پیغامونه اخره کې بیا وایم خپل عزتونه مه لیلام کوئ. دا تاسو بې عزتي ده پیغلو، مسلمانانو پیغلو. دا کفر، دا میډیا تاسو بې عزتي ته اخیستې ده. تاسو په سر تجارت کوي، تاسو په سر پیسې ګټي، تاسو استفاده کوي چې تاسو لږ وخت هم تیر شو، تاسو ځای نور راوړي. دغه سلسله روانه تر څو دا فاحشات عام کی. نور هیڅ دیو مقصد نه ده. دغه اصلي مقصد دا ده چې دا زمونږ پیغلې بې حجابه شي، زمونږ پیغلې ګمراهۍ ته مخه کړي، زمونږ ځوانان ګمراهۍ ته مخه کړي. عزت ژوند شروع کوي، خپل عزت په خپله مه لیلام کوئ. دا د هر مسلمان وظیفه ده چې داسې ګمراهۍ شیانو د مخ نیولو کوشش وکړي. نور د لاس او ټوپک زور خو نشته دی چې دا زور د دولت دی چې دې مخه ونیسي. نو یو وینا ده د هر مسلمان بل مسلمان ته بیا چې ورسوي. نو ځوانانو جګ شي، خپل مفکورې تبدیلي کوي. دا حالات په ذهن تبدیلیږي، په عمل تبدیلیږي. په ټوپکو، په تورو، په دې شیانو دا د مسلمان حالات نه تبدیلیږي. اول ایمانی جذبه پیدا کوي، نور به الله پاک هر څه آسان کړي.